کله چې موږ یو څه باندې پوه نه شو، یو چا سره خبرې کوو او موږ ورته وایو زه پرې پوه نه شوم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich habe es nicht verstanden. پرې پوه نه شوم. کله چې موږ چاته وایو ته همیش ډېر په چټکۍ سره خبرې کوې یا ډېرې تیزې خبرې کوې، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو du redest immer sehr schnell. همیش په چټکې خبرې کوي. او کله چې موږ وایو زه بیکاره یم، کار مې نشته، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. غلطه وي زه یې په کمنټ کې درته صحیح لیکم.